یو ریاست یو سټیټ به الي جوړي چې دا څلور واړه عناصر پکې موجود وي. لکه ریاست یو مرکب دی، کمپاوند دی which is made of 4 elements. نو لومبې علاقه ده، لکه که لږه یې که ډېره خو د ریاست لپاره علاقه پکار ده، آبادي پکار ده، یعنی انساني آبادي چې پکې وي که نه. که آبادي نه وي نو بیا خو انټارکټیکا یو لوی براعظم دی او غیر آباد دی، د هغې د موږ ملک نه شو ویلی. دغه شان حکومت نو چې یو علاقه یي د هغې خپل آبادي او بیا خپل حکومت او اقتداریاله چې دغې حکومت سره خپل اختیار ومي. لکه مطلب دا دی چې د 1947 نه مخکې هم دا پاکستان چې اوس کوم ځای کې دی، هندوستان چې کوم ځای دی، نه دلته علاقه هم وه، خلک هم حکومتونه هم، خو حکومت سره خپل اختیار نه و، بلکې اختیار به چې کوم دی نه د لندن نه به تیار آیین دلته راته، ریډیمیډ کانسټیټیوشن به راته، نو د هغې د وجې نه دا یو غلام ملک او دا یو آزاد ملک نه و. نو د یو آزاد ریاست لپاره علاقه، آبادي، حکومت او اقتداریاله پکار ده. اوس دا حکومت په دې کې چې کوم دی نه د دې حیثیت ګورئ په یو ریاست کې داسې دی چې ریاست ګاډی او حکومت د دې انجن دی. دا حکومت چې دی دا ایجنټ دی د ریاست د ادارې چلولو. لکه سکول یو اداره ده، ایډمنسټریشن، هیډ ماسټر او پرنسپل چې کوم دی هغې چلولو والا دي. نو د حکومت چې کوم دی نه د سټیټ د ادارې ایډمنسټریشن دی چې چلولو والی دی، ډرایور دی. نو اوس دا حکومت په خپله چې کوم دی نه څنګه جوړ دی، د حکومت 3 برانچز دي. ګورئ هغه داسې دي. حکومت نو مقننه چې کوم دی نو لومبې برانچ دی، مقننه چې په انګلیش کې ورته لیجسلیچر وایي. نو د مقننه کار چې کوم دی سپریم ډیوټي ده ټو میک لاز، دوی به قوانین جوړوي. نو د دې وجې نه مقننه قانون ساز اداره، وہ ادارہ جو قوانین بناتا ہے. پاکستان کې مقننه چې کوم دی نه پارلیمنٹ دی، او په پاکستان کې بیا پارلیمنٹ، قومي اسمبلی او سینټ 2 هاوسز دي. نو بس اسانه خبره ده چې پاکستان کې کوم پارلیمنٹ دی نو دا حکومت دی او دا حکومت یو برانچ دی او د دې کار دی قوانین جوړول. اوس دلته کې چې کوم دی دویم نمبر دی دا هغه انتظامیه ده. د انتظامی د نوم نه دا واضحه ده، وہ اداره جو ملک کا انتظام چلاتا ہے او د دې کار دی هغه قانون چې پارلیمنٹ جوړ کی دی به هغه قانون په ملک کې نافذ کوي، انفورس کوي به، ایگزیکیوټ کوي به. نو انتظامیه د ملک انتظام چلای او د پارلیمنٹ پاس شوی قانون په ملک کې نافذ کوي. ورسره چې کوم دی اوس په پاکستان کې د انتظامیه کومه اداره ده نو دا وفاقي کابینه ده، فیډرل کابینټ چې ورته وایي. اوس دا وفاقي کابینه څه ته وایي او دا چانه جوړه ده؟ نو وفاقي کابینه وزیر اعظم نه او د هغه وزیرانو او مشیرانو نه. نو مطلب دا دی چې د وفاقي کابینې مشر چې دی دا وزیر اعظم دی، دا بوس دی، دا وزرا او مشیران د په اډر باندې کار کوي او د په نگرانۍ کې کار کوي او ټول بدله جواب ورکوي. څه ټیم هم چې وزیر اعظم وغواړي نو یو وزیر یو مشیر د خپل عهدې نه لرې شي یا ول محکمې بدلولی شي. نو دا په ریل کې چې اوس هغه حکومت دی نه هغه دا دی، دا وفاقي کابینه ده، دا د ملک هغه وفاقي حکومت دی. ځکه چې په پارلیمنٹ کې خو اپوزیشن ایم این ایز هم نستی، اپوزیشن والا سینیټرز هم وي، نو هغوی سره خو په اصل کې اختیار نه وي که نه. دلته کې عدلیه چې کوم دا د حکومت دریم برانچ دی، جوډیشري چې ورته په انګلیش کې وایي. او عدلیه نو بس اسانه خبره ده چې د عدالتونو ته وایي او د سپریم کورټ نه والي سپریم کورټ او بیا های کورټس او بیا ډسټرکټ او تحصیل کورټس. نو دا عدالتونو چې کوم دی یو جال دی، دا د عدلیې سپریم ډیوټي سره هغه قانون چې پارلیمنٹ جوړ کړی دی انتظامیه نافذ کړی دی کاغه چری څوک مات کی د عدالتونو به هغې له سزا ورکوي ټو پنش د لا بریکرز. نو د درې واړو د مقننه کار د قانون جوړول، د انتظامیه کار د دغه قانون نافذ کول او د عدلیه کار د قانون ماتولو والا لا سزا ورکول. د قانون سره ریلیټډ دي دا درې واړه په شریکه باندې حکومت دی، خو په اصل کې په اکچوال کې حکومت د منځنۍ انتظامیه ده کوم چې د ملک انتظام چلی. ځکه چې اوس چېرته عدالت یو جج ته خلک وایي چې دا ستاسو څنګه حکومت دی چې هر څه ګران دي یا حالت خراب دي، نو د جج خو دې سره کار نشته که نه، دې سره خو کار د هغه چا دی د چا چې اوس په تر 5 کالو پورې اختیار په لاس کې او د ملک انتظام هغوی چلی.